نظر دی حق نظر حق دی دا یاد ساته غواړي دینا انکار نشتا نظر حق دی نظر د بدوم لګي او د خوب لګي غواړي دا یاد ساته بد سړي نظر څنګه د بد سړي نظر داسې چې وګوره لکه د ظالم بچي داسې وجود داسې موټر داسې دولت نو په بدو ګوري او تداسې د نظر لګي او د خم نظر لګي چې یاره وګوره او ته وګوره ها دا وګوره څومره ښکلی دی نو د خوب نظر لګي او د خو بد پرېږده چې د پلار او د مور په خپل اولاد باندې نظر لګي او دا پرېږده دا پرېږده د انسان په خپل نظر په خپل ځان باندې لګي دا دومره خطرناک چیز دی نظر حق دی رسول الله مبارک فرمای او د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی اوس خو وخت کم دی په دې خو موږ جمعه کې مستقل بیان کړی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د دوی نور جوتې نښې دی د یهودو او د نصارو د عیسایانو او د مکی د قریشو نو نظر باز خلق ولا راوستل او رسول الله مبارک باندې نظر نبی علیہ السلام تعالی آیاتونه نازل کړ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ قریبا و چې دوی هغه بد نظرونو ته والي وي خو الله وی ما بچ کړی دا په قران کې دي په یو کم دیرشمه سپاره کې او رسول الله مبارک فرمایي چې نظر داسې سیز دی داسې سیز نظر چې اوخ کټوې ته رسي او انسان قبر ته رسي دا رسول الله مبارک اوخ کټوې ته رسي او انسان قبر ته رسي چې وته د نظر باز سړي په نظر ولګي دي او اوخ ته قتل کامل پر سورلی رسول الله مبارک یاد کړه او دغه د اوخ کټوي تاسو اوخ را پروز چاړه پیرا کوي بس بیا خوري او غرزیدلی دي داسې سورلی داسې وغیرہ او انسان قبر ته رسي بعض وخت ورې د نظر د وجه سړی باندې مرض لګي او هغه بیا لاړ شي مړ شي نو نظر او د رسول الله مبارک په دور کې بشمیر واقعات شوي بشمیر واقعات یو صحابي سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ ډیر خشنه وجود یو ډیر تک سپین وجود یو مزیدار یو ځلې لامل نو د دیوال لوچتو دا کما عورت چې دا د دیوال باندې پټو او نور وجود یو چتو عامر ابن ربیعه یو کس هغه داسې قتل چې داسې ورته وکتل وی دا وجود ته کوڅه شي هغه په غزه په سلخانه کې را پریوته زر خپل وارثانو روچت کړ او رسول الله مبارک له بوته وی دا وګوره وی سچل شوی دا پریوته سلخانه کې وی څنګه را پریوته وی لمبلی نو چې لمبلی څنګه را پریوته دی عمرګری وته دا یو کس هغه روان هغه دی وجود تو قتل وی چې دالا څنګه وجود اره وی ورشه هغه راولې چې هغه راوسته عامر ابن ربیعه رسول الله مبارک وی ته د خپل ور وجنی تا وجه تا چې کله دیني دنو ماشاءالله به دی ویلو اوس چلو کا اوس علاج دا دی چې شابه او دسو کا نو دسیو کا نو آغا دا عامر ابن ربیعه او دس او بی پدې سهل ابن حنیف باندې په وجودو مګړي خدای پاک غرا پاس دا رسول الله مبارک ډېر خبرې وکړي نو زما عزتمن درو نظر د انسان دا خامخالګي سچل کوي اوخ کټوي تر سي او انسان قبر تر سي نو د دینه به موږ بچکی ګسنګه د دینه د بچاوي طریقه صدا نو د دینه د بچاوي طریقه صدا چې کله نظر باز دی وی دا ته زخپل وي نو تیمور بیا بس چل کې بي خونو پسې بغارځي سبس دا زموږ د پښتنو دغه بي خونه راواله وی دا ول د پوندو په دغه د باندې ټکوا نو بي خونو پسې ګرځي او یا سجلو کا وی چې وی نو وی چې نظر دی لګي تو لاړو ته تو کا خدای دې به استاد دې لاړو باسي ته په لاړې تو کې دا کله دا څه خلک او یا سچلو کا یا دا سچلو کا چې تور تار وتا وا چو دا دی دا تور تار وتا د چا وا چوا دا ورتی ګورا
وی تور تار وته د هغې ناوې واچو چې پلار یې جم دي او مور یې جم دي د هغې د پیوي تار وته واچو. دا د زاړه پښتانه او د شیخ حسن جان صاحب رحمهم الله خبره، دا جاهل پیران او دا پودړي بوډۍ ښځې دا چل کوي. تار وته واچوه او کونجکې وته واچوه او ګاډې چې د نظره کېږي نه نو سپلی ورته د ماشومې مخکې ځوړنده کړي او یا ورته د ماشوم د کونجکې چوړي او سپلی ورته چوړي. نو د ظالم بچو دا دومره لوی میجزونه چې راخېږي دوی ته څه سپلی او مپلی تړی که نه بره چې دا راغورځېږي نه که دا ټول توهمات دي. یاد ساتئ ماشوم ته په دې لاس کې کونجک اچول یا غاړه کې کونجک اچول یا دا تور تار اچول دا تور تار اچول دا غټې مچي غټ سدي مچي تور تار یې چولی یا مریتا چولی. یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړي دا سیزونه توهمات دا کړل دا تور تار او دا کونجکې دا به ول الله په جهنم کې زنځیرونه واچوي. دې ځان ساتئ دا سخت ګناه ده عظیمه ګناه ده. دا نظر رسول الله مبارک مختلف دغه قولی مختلف ځان له نظر نه بچ کې اولاد بچ کې پخپله بچ کې کور بچ کې موټر بچ کې سورلی بچ کې پټی بچ کې دکان بچ کې رسول الله مبارک پوره دغه قولی دي. زموږ شریعت داسې دغه شریعت خو نه دی چې یاره بس هر څه پکې موږ ته د الله پیغمبر او د الله رسول قولی دي. نو څه چل به وکړي دا څه چل به وکړي چې یو خو د خشته سیزونې ده نو فورا وایه ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. او چې ته زه ځان بچ کوم له نظر نه نو رسول الله مبارک دم خونې دی که نه ویني څه ویني اعوذ بکلمات الله تامة من کل شیطان هامة ومن کل عین لامة. دا دعا یاده کې دا دعا یاده کې اعوذ بکلمات الله تامة من کل شیطان هامة ومن کل عین لامة. دا د سار درې ځله وي دا قرآن مې مخې ته دی او د دې قرآن چې کوم ذات نازل کړی دی په هغه ذات مې د قسم چې ته به د نظر نه بچ کېږي. دا داسې زبردسته دعا ده. یو دا وایه. دویمه دا دوه اخري صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دو صورتونه وایا قسم په خدای کو تابانه نظر وچي. دریم نمبر رسول الله مبارک یو دعا خولې ده حضرت جبرئیل علیہ السلام یو ځل رسول الله مبارک نه جوړ دا نظر په لګیدل نو حضرت جبرئیل علیہ السلام د اسمان لراغی چې اسمان نه رسول الله مبارک ته وی ولې الله رسول وی راجو وی دغه باندې نه شو وی دغه باندې نه شو واچا ولا باندې یا دا حضرت جبرئیل اوس جبرئیل راځي نو چا په حکم راځي وما نتنزل الا بامر ربک. جبرئیل د ځان غوړي نه راځي د آیات ساتي دی دنیا ته ځان بالکل نشي راځي دي چې راځي د چا په حکم راځي دا دم وتعلو ویلاو شه او په جبرئیل علیہ السلام ته وی پر رسول الله مبارک دا دم واچو نو دا نظر نه بقلال شي نو دا دم اچوي او ډیر زبردست الفاظ سوي وتا رسول الله مبارک په سر الاس کې خود وی بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل نفس او حاسد ومن شر كل نفس او حاسد بسم الله الله يشفيك بسم الله يرقيك. دی وره دا یاد کې کو یاد دي تیمور نبی حواله دی میرا لدر کی بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. معنی وره بسم الله ارقيك دا الله په نوم دې دموما او دا دم مؤثر نه دی څوک مؤثر دی الله يشفيك الله به جوړي من شر كل نفس او عين حاسد. دا هر شر د نفس نه چې هر یو انسان تا ته نقصان در رسید هغه د شر نه
او یا د حاسد دسترګ الله یشفیک الله بدی جوړی بسم الله یرقیک زره باندې تواچو د الله په نوم باندې نو دریم نمبر دا دی دریم نمبر دا تواچو او سلورم نمبر زره ته یو خبره کو یو سو آیاتونه دي چې هغه په ځان نو بیا خو ناممکن ده چې پتا باندې سحر جادو اثر دي څه دا غیره ته آسان یو سیستم آسان یو ورګی شان کتاب د منزل وتوی منزل په 10 روپے یا په 20 روپے یا په 150 روپے بتا ته ملاویږي په دې کو آگے منزل کې چې څومره د سحر د جادو او دا نظر بد نظر چې څومره آیاتونه دی هغه کې موجود دي ساری یو ځلوایا پخپل ځان پخپل کور پخپل اولادی چوکوا تر د مرګ پورې قسم په خدای کو پتا باندې ایس اثر الکه قسم زګه کوم چې ستا په ذهن کې خبره کیږي نو قسم ته نشته خو تاسو ټول تارولو پسې سکا سپلو پسې او کور چې د نظر کېږي نو څه چل وکړي تیموره د پاسه به خر لګي اخکری به لګول او په دغه کې تور جنډه لګولي یا د خدای د رسول خاطرو کې دا ټول ګناه ده په کور باندې خر لګول حرام دي پکور باندې تور جنډه لګول د دې د وجې دا به دا جنډه د نظر نه بچی حرام ده پټی کې حرام ده دا ته نو وای نو دا نظر حق ته